عمران خان یو ځل بیا د افغانستان سوله د خپلو کومو پټو ګټو لپاره مهمه بللې ده. پاکستان بیا تازه څه پلان لري؟ دا حقیقت کولی شئ په دې ویډیو کې وګورئ. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان یو ځل بیا ویلي چې د افغانستان سوله د ټولې سیمې د پرمختګ لپاره مهمه ده. عمران خان د ولسي جرګې له مشر میر رحمان رحماني سره د لیدنې پر مهال ویلي دي چې پاکستان له افغان سولې سره بشپړه همکاري او تمه لري چې په دغه هیواد کې روانه خونړۍ جګړه ژر تر ژره پای ته ورسیږي. د نوموړي په خبره د افغانستان سوله او ثبات د ټولې سیمې له اقتصادي ودې سره مرسته کولی شي او په سیمه کې به د هیوادونو ترمنځ سوداګریزي اقتصادي اړیکې پراخې شي. د په خبره د مرکزي او جنوبي اسیا ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت تر ټولو مهمه لار له افغانستان نه تیریږي او زیاتوي که په دغه هیواد کې سوله او امنیت تامین شي د سیمې د هیوادونو له اقتصادي ودې سره به مرسته وکړي. عمران خان یو ځل بیا ویلي دي چې پاکستان له افغان سولې سره د همکارۍ لپاره ژمن دی. نوموړي داسې مهال دغه څرګندونې کړې دي چې پاکستان په افغانستان کې د روانې خونړۍ جګړې ملاتړی بلل کیږي او د سولې په برخه کې اقداماتو ته د شک په سترګه کتل کیږي. له تاسو ډیره زیاته مننه چې دا ویډیو مو تر اخره ولیدله. که د پاکستان د منافقتونو او عمران خان په اړه کوم نظر لرئ زموږ سره کومنټ کې شریک کړئ. تر بلې ویډیو په لوی او بخښونکي خدای مو سپارم. د خدای په امان.